مقاومت جبهې د یو وژل شوي قوماندان او د هغه د 8 ملګرو مړي نن خاورو ته وسپارل شول. د طالبانو په وړاندې په پنجشیر کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې د یو وژل شوي قوماندان یار محمد او د 8 ملګرو مړي نن د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شول. د یار محمد کورنۍ یو ځایي خلکو نن ازادۍ راډیو ته ویلي و چې طالبانو ورته اجازه ورکړې چې د هغه او ورسره د وژل شویو ملګرو مړي له شاوخوا 1 میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته یې وسپاري. ویل کېږي چې یار محمد له خپلو 2 زامنو، یو ورور او 5 ملګرو سره 1 میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي وو. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیښې ویډیوګانې د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه یې غندلي وو. طالبانو دا رد کړي چې د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وي او دفاع وزارت یې ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. ګرانو کتونکو، د نورو تازه او دقیق خبرونو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.